السلام علیکم دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې د یوزر څخه څنګه کولی شو چې ډیټا واخلو. نو د یوزر څخه د ډیټا اخیستلو لپاره موږ د انپوټ فنکشن څخه استفاده کوو. نو د انپوټ په واسطه کولی شو چې موږ د یوزر څخه ډیټا واخلو. نو لومړی راځو موږ نیم ایکوال نیم به مساوي شي دلته اوس ولیکئ چې انپوټ، دلته به قوس شروع کړئ ځکه چې فنکشن ټول په وړوکي قوسونو کې عمل اجرا کوي. نو دې په خاطر چې موږ یو فنکشن هر کله موږ یو فنکشن نوم لیکو، نو هغې دپاره به واړه قوسونه او بیا به هر عملیه چې د هغه فنکشن مربوط کیږي همغه پکې اجرا کوو. اوس د انپوټ لپاره موږ دلته یو سټرینګ نیم لیکو، انټر یور نیم. دوستانو دا به موږ ته په انپوټ کې نیم راکړي. نو اوس به دلته وایم چې موږ ته دغه نوم بیرته پرنټ کړه، پرنټ نیم، د وریبل نوم به ورته ورکوو. نو راځو دا برنامه رن کوو. دوستانو ګورئ دلته موږ ته نیم انټر یور نیم، دلته به موږ خپل نوم ورته ولیکو، مثلا ساحل. چې کله مو ساحل ولیکه انټر به یې کړو. نو دوستانو دا د موږ ته دا نوم بیرته پرنټ کړه. اوس د دې سره زه یو بل څه هم اضافه کوم، مثلا ایج به هم په انپوټ کې موږ واخلو یوزر څخه او دا به موږ پرنټ کړو، انټر یور ایج. نو دغه پرنټ به هم موږ ښکته واخلو ځکه چې موږ اول نوم ورکو بیا ایج واخلي او هغې نه وروسته موږ ته پرنټ کړي. اول به موږ ته نوم غواړي، موږ نه نوم نه وروسته بیا موږ نه ایج غواړي او بعد هغې نه به یې موږ ته پرنټ کوي. نو د هغې د پرنټ کولو دپاره دلته به ولیکم چې نیم پلس ایج، دا دواړه به ما ته پرنټ کوي. نو راځو چې رن کړو. دوستانو دلته مانه نوم غواړي ساحل، انټر ایج غواړي 21 انټر. دوستانو دلته وګورئ ساحل 21 دواړه ماته یو ځای پرنټ کړي دي. نو تاسو کولی شئ دلته چې مسافه هم ورته ورکړئ. نو په بل ویډیو کې انشاءالله چې د مسافې ورکول او څنګه کولی شو چې څو عددونه په انپوټ کې والو او جمع کړو، بله ویډیو کې به انشاءالله چې تاسو ته وښایو. نو هیله لرم چې یو څه مو زده کړي وي. تر بیا الله پام.